رسول صلی الله علیه وسلم الله وی ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه درې قسم خلق دي د قیامت په ورځ به سره ز جګړه کومه. الله وی درې قسم خلق دي د قیامت په ورځ به د دوی سره بحث مباحثه ز کومه. بیا به دغه حدیث کې الله وی ز چې چا سره بحث مباحثه او جګړه کوم نو ګوره زه به زور ورکوم. په دې دریو کې یو ذکر کړی ورجل استأجر اجیرا او یو هغه سړی دی چې یو کس ځان راوستو په مزدورۍ فاستوفى منه العمل خپل کار به پوره وکړو او بیا هغه له هغه حق ورنکړو. د دې سړي سره به د قیامت پر ورځ خبرې څوک کوي؟ الله به سره په خپل بحث مباحثه کوي. نو که څوک به ځان کې د طاقت یې نه چې زه د الله سره دا خبرې کولی شم او چې هغه مانه درته پوښتنه کړي چې پلاني ته ولې دغه پلاني غریب انسان له ته ولې دغه نه ورکوو تا ورسره حالانکې په دې باندې خبره کړې وه چې زه به تاله دومره پیسې درکوم تا ولې ورنه کړې. نه که تا سره بیا جواب وي او الله له څه جواب ورکولی شي نو بیا صحیح ده او صحیح ده که تا جوابونه تیار کړي. دا خبره ګوره ډېره اهمه خبره ده خاص کر د نن سبا د هغه سره تعلق ساتي. نن سبا حالات داسې دي ځکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې نوکر له دغه نوکري ورکوي مخکې د دې نه چې د هغه خوله وچه شي ته د هغه نوکري هغه له ورکړي. او دا خبره صرف د عربو نه ده چې یاره عرب ظلم کوي دا کوي ولې زموږ د پښتانه نه کوي دنیا ټیکهداران دي خلک ځان سره بوځي کارونه له بیا دې پټ شي هغه پیسې ورله نه ورکړي. یو خو هغه دی چې یو سړي ته پیسې مثال کې د بل طرف نه د هغه سره ظلم وشي دغه جدا مسله ده. خو یو سړی دی هغه ښه وسره شي او بیا هم د غریبانو هغه حق نه ادا کړي او که ورکړي نو کله ورکړي 3 میاشتې بعد غریب پسې روزانه ځي او خرچې او غرس او مینت او ظاهري او غریب ذلیله شي بیا هغه سړی پښیمانه شي په دې چې ما ته چا ویلو چې د سره مزدوري کوه خپل عزت و دغه ښکاره شي. نو دغه خلک هم په دې حدیث کې داخل دي چې الله سبحانه وتعالی به قیامت پر ورځ د دې سره په خپله خبره کوي. د انسانانو سره ګوره ظلم مه کوئ. انسانانو هغه حق خو به الله اخلي تا نه چې کله سره ظلم وکړو. خو دې حدیث ته غوږ کېږده رسول صلی الله علیه وسلم وایي او دا حدیث په صحیح مسلم کې دی وایي تاسو به لازم دا حقونه د قیامت پر ورځ ورکوئ. یعنې قیامت پر ورځ به د هر حق په باره کې تپوس کړي حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تر دې چې د هغه ګډ دپاره چې د هغه ښکرې نه وي د هغه دپاره به بدله اخیستی کېږي د هغه ګډ نه چې د هغه ښکرې دوی نه به هم تپوس کېږي. یو ګډ زناور ښکرې نشتي او بل زناور ګډ ښکرې شتي هغه راولګېدو دی به د خپلو ښکرو والی د دې به هم تپوس کېږي او دا ګډ به دا چې بې ښکرو دی دی به د هغې یو نه بدل اخلي. څه خیال دی چې د انسانانو دا خبره به دغه شان پاتې شي د دوی دا بدل به اخیستی کېږي او انسانانو دا خیر دی که هر څه کوئ نو دا هم یو غټ ظلم دی چې ځان ترې لرې ساتئ.